کتابونه ګورئ زه راته صرف او صرف د دریو علماو ذکر کوم د دریو چې ما کوم مشاهده کړې ده زمونږ باباجیو یو کتابو هغه په خپله وی په بونیر کې یو عالم سره او زما خوښو یو ځای کې مې کتلو کتبخانو کې نو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه وی د دې تورنګزو نه بونیر ته زه پیاده لاړم هغه کتاب پسې او ځان سره مې کاغذونه واغېشتل قلم دوات مې واغېشت پینونه مینونه هغه زمانه کې نو او پیاده د دې ځای نه نیغ لاړم پخوا به زمونږ د وطن خلک په دې سیکلو پیر بابا لتلل خو په سیکلو متلل زه پیاده لاړم بونیر ته په څو ورځې کې رسېدلی دی په لاره باندې مې لوږې تېرې کړې دي جوماتونو کې مې شپې وکړې مولوي صاحب له چې ورسېدم ماښام ما ورسره په خیر علي ستړي مشي وکړل مې حضرت یو کتاب دی تاسو سره ما یو کتبخانه کې لیدلی دی او چاوې تا سره شته نو زه دې پسې راغلی یم چې کتاب دې راوویسته نو زه به دلته کښېنم 2 ورځو یا 3 ورځې کې به ځان سره ولیکم فوټوسټیټ یې خو دا قصې نه وې پینونه قلمونه نو د خوړلې قلم به مونږ خپله په هغې لیکل کړي زه به ولیکم تاله به خپل کتاب درکم او بیا به د نظم وی هغه راته وی هغه مولوي صاحب چې مولا د جومات کې شپه وکړه او سار به خبرې کوو څه سپوره ډوډۍ موډۍ راله راوویسته او څه سړه ترکاري وه مې وخوړه خو ډېر خفه شوم چې بنده د خدای چې دې راستی نو په دې شپه کې به تې ما بلا لیکل کړي وی سار وختي چې مولوي صاحب مانځله راووته کتاب یې ترخ کې ما له یې راکړ وی ما ته وی چې طالبه یا مولا زما بچو کې څوک عالم نشته او ته دې کتاب پسې دونه په شوق راغلی زه دا ستا مفت شو فري ستا شو ډېر زیات خوشحاله شوم واپس را روان شوم تورنګزو ته چې را رسېدم په لاره به کېناستېدم دونه مې شوق و چې هغه کتاب به ما کته مطالعه به مې کوله تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې مطالعه مې وکړه کتاب مې ښه مضبوط زدم که په لاره په تلو کې مې مطالعه د کتاب کړې ده او زه دا تاسو ته وایم زما سره اوس هم مغني د ابن قدامه ماله عبدالله ابن سبیل په مکه شریفه کې تحفه کې راکړې ده او مجموعة الفتاوا د حافظ ابن تیمیه تاسو په خدای یقین کوئ ما ټول جلدونه نه دي کتلې دا په 1991 کې راکړې ده په مکه شریفه کې لیکن دا د انیس احمد موجود ناسې تاسو یې کتی شئ زمونږ باباجي هر جلد کتلی دی او نښې سره د هر جلد په اول کې چې کم مقصودي بعضې ناشنا مسایل دی هغې پې لیکلي دي په کاغذ باندې دومره مطالعه دویم مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ما خدمت کړې دا چې څه دي دا د استادانو د خدمت برکت دی ما کې څه شی دی زه خو یو کمزوری شیم خو د خپلو استادانو نه مې دړه نه دوا ایستره دوا مې ته ایستره داسې مې نه دي پرېښې ما مازدیګر به زه تلم هغه به جومات کې به ورسره ناست وم ما موله چاپي کوله په جومات کې هغه زمانه کې دستاربندی نه وې خلکو به طالبان به جومات ته راتلل او پټکې به یې راوړه وي ما ته یې تاو کا په دې اخري ورځو کې ما ته وي بچی تا خو پټکې راونهړه چې درته تاو کړم ما د باباجي پټکې یوړه د 5 اوس پې مې یاد دي هغه یې د ما د سره تاوه خویده به وی دا خو ډېر مین شی راوړی دی که نه دا خو په اختر نه ټینګېږي نو هغه سره به کله زه ګرځېدم یو خان او ممتاز خان خدای دې وبخي د هغه موټر و هغه به ګرځاو نو ما ته وی بچي اوس ګارې مې او وی ځو مانکي ته مانکي شریف هلته پروګرام دی مې ډېره ښه د خوشحاله شوم زه ورسره کېناستم خو چې د کوره راوتنو کتاب یې راواغېست موی دا کتاب بچی ونیس ما ته بچی وی کتاب مې ونیو چې کېناسته وي زما کتاب را مې زه به سره په لاره څه خبرې وکړم او نظر یې کمزور و دقسې ځان ته کتاب نیولی و تر مانکي شریف پورې د په لاره کتاب وکت حالانکې مطالعه په ګاډي کې ډېره ګرانه ده هلته چې څنګه کوزېده وي زما دا کتاب ونیسه او مې نیو چې هلته بیان وکړ او فارغ شو او ګاډي ته راوخته وي زما کتاب را نو ګاډي کې داسې لایټونه خو نو دننه نو هغه لایټ ورته هغه ډرایور بلکه ممتاز خان خدای دې وبخي اوس وفات شوی دی نو هغې ته کتاب نیوه تر د کلي پورې بیا په لاره کتاب وکته فیض الباري و د انورشاه کشمیري د بخاري محاشیه وه دا په لاره دا 2 شو دریم به درته ووایم مولانا علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه بلکل د وفات نه لږ غوندې مخکې زما په خیال کې ردې نه یا هفته پس دی یا 10 ورځې پس وفات شو ډاکټرانو پابندي لګولې څوک به ورته کور نه پرېښودل دا درخواستي صاحب راغلی و چې حافظ الحدیث و لیکن ملاقات په ډېر مشکل یې هغه سره وکړ بچو به
ډېر خیال ساته چې افغاني صاحب لوی او غرو د زمانې یو هیره وه او چې څوک به ورله تورنګزو که د هغوی څوک خانداني وي تپوس وکړئ که میلمه به دننه ورغی او میلمه به د 2 منټو نه زیات وخت تېر که په خدای چې دننه د هغه د کور زنانو به دروازه ټکوله چې شا به وځه تکلیف مو ورکوه خو زمونږ د باباجي به ډېر احترام کو ما ته وی تپوس ته ځو مې خو څوک دننه نه پرېږدي وی زمونږ ثواب خو به وشي که چې ورولو نو هغه یې دننه که زه ورسره بیمار دی ډاکټر پې خبرې بندي کړي دي ملاقات د درخواستی بابا د سن نه راځي او ملاقات بند لیکن دقه وخت افغاني صاحب 2 بالښتو ته متکې ته ډډه والې ده قلم کاغذ ورسره دي لیکل کوي ما وشمېرل 12 کتابونه ورته خواره پراتو لګیا یې د هغې نه لیکل کوي ورسره مازدیګر ناستې کولې ورسره م کله خوشطبي م کوله مې حضرت تاسو دا څه کوئ باباجي ولاړو وی دنه تپوس کوه وی بچې اړه مې غواړي چې دقه کتاب ته ناست یم او زما د څه وخېږي نو تاسو به مطالعه کوئ کتاب به که ګورئ دا ستاسو دپاره یو هدایت دویم هدایت څه دی د امت د اصلاح فکر وکئ د امت اصلاح وکئ دا پټکي مونږ سر نه کوز که دا یو بار زمونږ په سر زمونږ استادانو یې ښودی هغه بوج څه ناسه زمونږ نه سپک شو اوچت مو که ستاسو په سر هم کېښود دا د کپړې تخه مه ګڼئ دا د ټوکړې یو کپړې یو رومال مه ګڼئ دا د علم یو بار وګڼئ چې ستاسو په سر کېښودی شو نن دا هغه پټکې دی چې مولانا عبدالحق په سر کړی دی دا هغه پټکې دی چې هغه ته مولانا حسین احمد مدني په سر کړی دی دا هغه پټکې دی چې هغه ته شیخ الهند په سر کړی دی دا هغه پټکې دی چې هغه ته مولانا قاسم په سر کړی دی دا هغه پټکې دی چې هغه ته شاه عبدالغني مجددي په سر کړی دی دا هغه پټکې دی چې کم پټکې هغه ته شاه محمد اسحاق هغه ته شاه ولی الله زور پسې امام بخاري ته او زور پسې عبدالرحمن ابن عوف ته حضور پاک په سر کړی دا څه وړور ورکوټه شی نه دی دا یو علمي بار ستا په سر پرېوته علم به امت ته رسی اوسه او د امت د اصلاح فکر بکې دعوت بکې او په ښو اخلاقو بکې بهترینو اخلاقو سره پام کوه بچې په معاشره کې داسې کار ونه کې چې د علم نه د خلکو نفرت پیدا کړي او داسې ژوند تېر نه کې چې سبا خلک وي مړه ده نعمانیې نه دا فارغ شوي دی مړه ده د حدیث څنګه عمل پې نشته او سبا څوک ستا د وجې ما ته او زما پټکي ته ګوته ونه نیسي ستا په وجه د رسول الله مبارک علم پسې څوک سپکونه وایي ستا په وجه دین پسې څوک سپکونه وایي په خدای قسم امام احمد ابن حنبل قسم یې درته کړې ده چې کله یې والو لبوته ظالم بادشاه والو لبوته وی په لاره یو غل راته وی احمده خبرې چې څه له دې بوځي ما وی او غلی شم وی ما پیژنې ما وی نه وی زه د بغداد فلانکې غلی ما مشهور ډاکو غل د 100 نه زیات زه په غلا کې نیولې شوی ما او ښه والې شوی یم خو ما تر ننه پورې د یو غلا اقرار نه دی کړی زه ښه ډبولی شوی یم دونه وال ما خوړلی دي چې هغې مثال درته نشم ویلی خو ما د یو غلا اقرار نه دی کړی د یو غلا ولې وایي د پلانکي زوی دی د پلانکی زوی دی چې زما نسب بدنام نشي زه غلی یم خو که زه ویم چې ما غلا کړې ده خو زما پلار او نیکه ته نسبت د غلا کېږي نو ګوره احمده لاړې وی به دی خو که خپل عقیده دې پرېښوده دنیا در پسې شاته ولاړه د ټول به غرق او تباه کې ډېرو خلکو ستا لمن نیولې ده ابه ټول تباه و برباد کې وال برداشت که خو خپل عقیده د قرآن شریف د عدم مخلوقیت او د کلام نفس ټینګه ونیسه بچې دقسې تاسو د امت پیشوایان یې ستاسو لمن به دنیا خلکو نیولي ستاسو مقتدیانو پام کوئ په معاشره کې داسې ژوند تېر نه کوئ چې ته بدنام شي ستا پټکې بدنام شي او ستا نسبي نسبت د پلار سره دی او د رسول الله سره دی روحاني نسبت د پیغمبرو نه شرمئ خو اخلاقو سره ژوند تېر کوئ بچې جګړې مه کوئ
زه ډېر افسوس کوم، خبرې قیمتي دي، وخت به پرې لږي خو وویری، ډېر افسوس کوم د خپلو علماو نه هم چې نن علما ډبل میکونو ته ناست دي، یو پسې کنځل او بل پسې کنځل. خو د عوامو نه اورو دا خبرې، دا ټول عوام لګیا دي، هغه مولا پسې ځم که ده پسې لاړ شم، هغه یو څه وایي دی بل څه وایي. دا نفرتونه ولې موږ پیدا کړل؟ زه کم از کم د خپلو بچو ته وایم چې دا نن 1250 طالب علمان د حدیثو نه فارغ شو او د افتا او دا ټول چې یو ځای کې 1300 ته رسېږي، الحمدلله. نن دومره تعداد په ټول پاکستان کې انشاءالله په یو مدرسه کې به باقي کې بني. زه کراچۍ ته تللی ما، ابوالعذرالم په غټو مدرسو کې ما شرکت وکړو. زه لاهور ته تللی ما، په غټو مدرسو کې ما شرکت وکړه، د ختم بخاري وګرځېدم په دې ټول پاکستان کې، بلکې پاکستان نه په آل ورلډ کې، په ټوله دنیا کې دومره تعداد لکه چې جامع نعمانیه نن فارغېږي، صرف په پاکستان کې د یوې مدرسې تعداد ستاسو نه یو 100 کسه زیات دی، زیات نه، یو 100 کسان چې دا علوم حقانیه ده. نور په ټول ورلډ کې داسو تعداد په ټوله دنیا کې پاکستان نه د حدیثو چې نن فضلا د دې نه دي، دا بل ځای نشته. په دې د خدای فخر شکر ادا کوم، دا الله کرم ادا کوم. په دې د ټولو اوتمانزو کلي د عوامو او د دې رونو او د دې خویندو او د دغه زنانو چې تاسو له په کورونو کې روټۍ پخې کړې، خپله ډوډۍ در سره نیمه کړه، د ټولو اوتمانزو د جوماتونو د خلکو شکریا ادا کوم. د اوتمانزو خلکو ډېر خوش قسمته یې، د رزړو خلکو ډېر خوش قسمته یې، د تورنګزو خلکو ډېر خوش قسمته یې، د میریو د شولګرو خلکو ډېر خوش قسمته یې، د ضلع 400 خلکو ډېر خوش قسمته یې چې نن ستا په وړه ټوکړی د پیغمبر د باغچې ګل وټوکېد او خپل وطن ته ځي. الحمدلله. دغه ماشومانو لاسونه د ښکلولو دي چې کوم تاسو له ډوډۍ راغونډې کړي دي، د دغه زنانو لاسونه په خدای قسم چې جایز نه دي، ګناه ده او رسیدل ممکن نه دی او جایز نه دی، ګناه ده. ګنې د دغه زنانو چې تاسو له روټۍ ټپولې دي لاس د ښکلولو دی، د دغه زنا سړو چې دا تاسو له راوړې د ستاسو د دوی بجلی استعمال کړی په جوماتونو کې، تاسو له دوی اوبه استعمال کړي په جوماتونو کې، تاسو له ډوډۍ پخ کړي دي، تاسو له بیګا پروګرامونه کړي دي، تاسو سره مینه کړې ده او مینې اظهار کړی دی. په خدای قسم چې زه تندي ورته ښکل کړم. دا د چې څومره مفتی صاحب شکریا ادا کړه، دا د انتظامیې زموږ د پولیس والا دوستانو ډیوټي خپل طرف ته کدار چا به یو خپله ډیوټي وي او خلوص او اخلاص او جذبه بله ده. ډیوټي دی پولیس والا خپله ادا کړه، خپله ډیوټي ده په خپل ځای، جدا خبره ده. خو د دوی چې کوم اخلاص ما ولیده، د دوی چې کومه مینه ده د طالبانو سره ما ولیده، د ډي پي او صاحب محترم او د دې علاقې چې کوم ډي اس پي صاحب دی، د دې علاقې او د دغه سیټي او د دې 400 او د دې تاڼې چې کوم جوهر خان او د هغه کوم اسسټنان او کوم ملګري دي، زه وایم چې پروردګاره زه بدل نشم ورکولی. د طالبانو دپاره نن دوی دلته ناست دي او د ډېرو ادارو دوستان دلته کې موږ سره موجود دي، د سیکورټي ادارو ملګري دلته موږ سره موجود دي. زموږ ستاسو د حفاظت دپاره، ستاسو د اجتماع د خشته کولو دپاره زه به څه شکریا ادا کړم، زه به خپل رب ته ورپېښ کړم چې ربه بس ته ګورې د دوی حالاتو ته، د دوی مینې ته ګورې، خپل رحم او د کرم معاملات له دوی سره وکړه. زه د چا شکریا ادا کړم؟ د کمیټې د ملګرو ادا کړم، که د اوتمانزو د خلکو ادا کړم، که د دې زنانو او ماشومانو ادا کړم، که چندو والا ادا کړم؟ زه ما سره خو نه دي، الله تا سره دي. دا قوم چې تاسو د دوی په ډوډۍ سبق ووی، خدای دپاره دي کې نفرت به نه پیدا کوئ، مینې محبت سره خدمت وکړئ. دا ملک پاکستان په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. دا ملک چې زه به یم ته به مدرسه به، دا ملک چې ستا پټکې به زما پټکې به، دا ملک چې ستا عزت او زما عزت به،
دا ملک چی نو تبا جم دے و زبا جم دے خدا نخواستا خدا نخواستا خدا نخواستا ملک لاړ زم لاړم تم لاړې مدرسم لاړ او پټکیم لاړ ارس جمعاتم لاړ زبر هندو لاندې جون تیرو ورشه ګوره په هندستان کې د مسلمان حالت ورشه د قربانې پروازو کې وګوره ته د هغوی مخکې غوا خواله لکه دا زما ملک په ډېرو قربانو اخیستل شوی دی دا ملک دا زمونږ ملک دی د دې ملک خدمت په مونږ کوو دا به روانو نه دا به په ډبل میکونو یو بل پسې کنځلې نه کوو بهترینو اخلاقو سره به بچې ژوند تېروی مونږ به نه شرموی هلکه وایي دا خو زه اصلاح کوم اصلاح دې ته وایي چې ته هلکه یو خبره کوم ما نه به یو خبره غلطه وځي ځه ما نه به یو ضعیف روایت وځي یو ضعیفه واقعه به وځي که ته اصلاح کول غواړې ما ته ټلیفون وکړه او که نږدې راشه یا ما ته ټلیفون وکړه کې به نو پیاله چای به هم در باندې وڅکم ډوډۍ به هم در باندې خورم خبره به خپل کور کې حل کار دې څه دی چې ته ما پسې په مایک ته خیږې زه تا پسې مایک ته خیږم مفتي صاحب تا پسې خیږي ته ده پسې خیږې او بیا د یو بل قسم په خدای چې نن علما په سوشل میډیا په مایک د یو بل ښځې لوڼه کندي زه خو وایم تا کنځل ګناه ده په خپله ولې کوم زه خو وایم د پیغمبر د وارثان جوړومه د پیغمبر وارث په دا کار کوي په وړو وړو خبرو پټینې خبرې دا اختلافات خو صحابو کې مو نو په منځ کې د اختلاف خو پیغمبر مبارک کې دغه ته بنو قریظه له صحابو لېږل وي مازدیګر مونځ به هلته کوې چا په لاره وکړو چا هلته وکړو ظاهر اختلاف جوړ شو په خدای که پیغمبر یو ته ویلي چې تا ولې داسې وکړو تا ولې داسې وکړو تاسو ته خو مسالې دین معلومې دي بچې د دې پټکي لاج به ساتئ یو سړی را پاسې ستا په پیغمبر اعتراض کوي قادیانی را پاسې شکر دے ڈٹ کر ہمارے علماء نے ان کا مقابلہ کیا او دا آئین پترو باندې نن دا دستور پاکستان او دا آئین پترو انن کافر دے ځان ته مسلمان نشي ویل او نن په حیثیت دا اقلیت به الیکشن کی ساخلی په حیثیت دا مسلمان نشي غشته یو سړی را پاسې د پیغمبر د حدیث و انکار وکړو بالکل ورپسې ورپاسه او خو په شایستر الانداز کې رد وکړه قوم خبر کا یو سړی راغی ستا په دین او په اسلام باندې حمله کوي بالکل تعالی جایز دی او کدا غیرت دین بچ کا خو نه په پټې خبرو دا مستحب دی او دا مستحب نه دی او دا غوره دی دا ناغوره دی او د یو بل په مقابله کې جوماتونه جوړی د ده پسې مونځ نه کومه ولې د امین په زوره وی د پسې نه کوم ولې د امین پټ وی خدای ته وګورئ دا د اولا او غیر اولا مسله د غوره او د ناغورو مسلو کې امت متفق کې بچې امت یو کې مونږ چې یو پاکستانی قوم یو وي په خدای مودي خو سکه چې دا ټوله دنیا او کافر را یو ځای کا که د مسلمان د خپل د ځمکې نه اوچته کړي او که مونږ کې اختلاف وي مونږ به غرق یو تباه به وي زمونږ دین به تبه وي زمونږ مدرسه به تبه وي بهترین اخلاقو سره ښه اخلاق به ځان کې پیدا کې او یو کبر به نه کوئ خفه کېږئ ما زه ستاسو اصلاح کوم بعضې عالمي بعضې مولۍ چې ورنږدې شي او ټک به درکوي رسول الله مبارک څه فرمایي ان من شر الناس یوم القیامه اشر الناس قیامت پر خراب سړی څوک دی دا چې دواړو جهانو سردار فرمایي من ودعه الناس اتقاء فحشه په دې وجه څوک نه ورنږدې کېږي چې رټي مې په دې وجه څوک نه ورنږدې کېږي چې کنځي مې مالا ټک را کوي بهترین اخلاق عاجزي ځان کې په دې ځان بل وي صاحبه چې د بل کموالی راولی د بل په بغیبت او په بهتان او د بل مولا په سپکه ځان لوی کوه ما ځان کې صلاحیت پیدا که چې لوی شي چې ته وایې زه کمزور یم او خلک وایي لوی سړی دی چې ته وایې زه طالب العلم یم او خلک وایي لوی مولا دی چې ته وایې زه هېڅ شی نه یم دانه د غنم چې په خاورو کې په ځمکه کې خاورې نشي دا نه زرغونېږي د ګلاب دانه چې ځان خاورې کې نو ګل ته جوړېږي
او چې ځان یې خورې کړي ني په مالوچو کې دی خودي والله کته ګل جوړ کې ځان خورې کا ځان عاجزه کا تا نه به ګلاب جوړ شي او تا نه به قیمتي یو بهترین بوټي به نه جوړ شي پردی سپک او پردی بد او بعضې زمونږ دا چې ستاسو په معاشره کې کم مشران او سپینګیري علما دي د هغې احترام به کوئ پوره احترام دا بوډاګان سپینګیري هلکه دا په څه پوهېږي دا بوډا دی په خدای چې غوښه وسوځي پیتی نه ښه دی زما بعضې مشران علما دي استادان مې نه دي ما ته سبق نه دی ویلی خو یاره چې زه کوم وخت طالب هم هغه وخت کې دي درسونه کول زه د استاد غوندې قدر کوم د ملک د قانون به احترام کوي بل د قانون نه بار به نوځئ د ملک د قانون احترام وکړئ ژوند به خشته تېرېږي او ښکلی به تېرېږي په کور کې دننه د پلار د نظام د قانون خیال ساتئ هېڅ نشته بهترین اخلاق عاجزي او دا دعا بم کوي او محنت بم کوي او کوشش بم کوي چې الله په دې خاوره په دې ګوټ ګوټ باندې موږ ته د دغه پیغمبر د حدیث او د قرآن رڼا وښودلې کړي چې زمونږ بل په قرآن آباد شي زمونږ بل د پیغمبر په حدیثو آباد شي او زمونږ بل د رسول الله مبارک د قانون په احترام او په قانون باندې زمونږ بل آباد شي نو عاجزي به کوئ تکبر به نه کوئ غیبتونه به نه کوئ او د مشرانو علمو قدر به کوئ یو عالم دی هغه کمزور دی بوډا دی ورځه ولا دعا ترې غواړه ما تاسو ته ولیدم باباجي لوی عالم و مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه بیا به هم افغاني صاحب لته دا کابرو علماء قدر وکړئ عزت وکړئ او احترام وکړئ او یو خبره بله کوم چې دا علم به ذریعه معاش نه جوړوي تمې لالچونه مه کوئ الله به درکوي زما قسم په خدای چې روزي د الله په لاس کې ده که خبره د اسبابو شوه او خبره د پیسو شو د دولت شوه مولا د لوږې مړ واله په الله بروسه ده موږ څونه تنخواه به مفتي صاحب نه تپوس وکړه څونه غټ تنخواه به 4000 او 5000 او 6000 د مدرس تنخواه 10000 شو داړو غټه تنخواه دی 20000 کا په 20000 گزاره کېږي ستا په 1 لک کېږي ما یو ځای کې بیان کوم چې خوش طبیعه خبره پکې رااله مې زمونږ 4000 5000 تنخواه ده دا استاد یو بابا وی په دې گزاره کېږي مې باباجي په دې ډوډۍ خدای را کوي جامه خدای را کوي دارو درملو تنظیم کېږي مې په دې کې حجونه عمرې کوو هغه وی دا څنګه مې په څنګه دې نه پیغام نه 4-5 مونږ خو او یا 3000 تنخواه لو میاشت پس قرضدار یو او ته په 4-5 کې مونږ عمرې او حجونه کوو مې په خدای لواګان هم پکې خورو او دا سیلوا پکې خورو چې ټوله شپه په خدمتونو او محنتونه شوي وی مور مې یو کتر حلوا راوړو په دې مې مور ټوله شپه تېره کړې ده بادام او چکې دي مولوي صاحب مې خدای حلوا به کله راځي یره ویله ما هغه وخت شوګر شروع شوی لږ لږ ما شروع پې وکړه هغه هلک رانه راښکوي دا څه کوې دا حلوا دې وخوړه خو چې شوګر بیا اوچتېږي دا بنده نه ده مې نېکبخته چې اړو ویې خورمه څونه به شوګر اوچت شي 130 دي شي 200 دي شي 300 دي شي مرم خو پې نه چې نه خورم ټینشن جوړېږي شوګر هم اوچتېږي او بلډ پریشر هم اوچتېږي او دړه دیکم پکې شته نه بابا ما ته دا څنګه مې په څنګه دې بلکل نه پوهېږم خدای راکوي چې پاسې د 5000 روپۍ جیب نه راوستې واپس راغی ما ته مولوي صاحب دا زما را طرف نه هدیه ده چې مې قبوله کړه مې بابا جي تا هغه یو ټکي اوس بار بار وی تا څه وی وی مې چې دا څنګه مې دا څنګه ستا هلکې خدای واچوله زمونږ روزي مونږ باباجي د خدای وبخي مولانا شهادت صاحب رحمت الله علیه هغه به وی د مولا روزي د اسمانه مې ولې نورو خلکو د کوي نه ده څه وی نه نور خلق ظاهري اسبابو باندې اعتماد ساتي زمونږ دغه اعتماد نشته استعمالو خو یقین او ایمان هم په الله په الله ایمان وساته یقین یو خبره کوم کسب معاش وکړئ پردو ډوډو ته مه کښېنئ تب تاسو نه دي په دې کتابونو کې پلان کې نجار لوی محدث دی ترکان هغه نجار د ترکانو ته وي
پلان کې حداد دی لوی محدث دی شیخ الحدیث چې تاسو وایه حداد څه شی دی لواري کړی دی امام ابو حنیفه د کپړې تجارت نه دی کړی ولې صحابه تجارتونه نه دي کړی تجارت څه ګناه خو نه ده د حضرت عثمان نه زیات مالدار څوک عبدالرحمن ابن عوف سره څونه پیسې وي او دا ټول د پیغمبر مبارک مخکې دي تبوک کې حضرت عثمان چنده ورکړه د دنیا مالو دا خو ورته ونه وي چې دا مال د کوم ځای جمع کړی جمع د مال ګناه خو نه ده تاسو د موسی او د حضرت خضر په واقع کې نه دی ویلي چې دو پیغمبران حضرت خضر نبوت کې خو اختلاف شته خو بنا بر قول راجحه پیغمبر لاړل د خزانې د حفاظت لپاره او دیواله نیخ علما خو دې نه دا معلومه چې جمع د مال جایز ده خو یاره الله به نه یروي مقصود به ذات به دنیا نه ګرځوي مقصود به ذات به د الله رضا ګرځوي نور د چا لاسونو ته مه کښېنې ورسره مازدیګر ماښام څه ناڅه خپل تجارت وکړې خپل کارو کې دارالعلوم دیوبند کې به زمونږ طب خاو چې دې مازدیګر ماښام ځان له دوکان وباسي او خپل خپو باندې په خپله ودرېږي او زما رونو په دغه احادیثو مبارکو عمل به کوئ او د بل بدی چې د دې مادرې علمي دارالعلوم نعمانیې سره تعلق به ساتئ دا ستاسو د علم مور د مور خلک تپوس کوي دې جامعې ته به تاسو راځئ او د دې جامعې تپوس به کوئ او د خپل استادانو سره به خپل تعلق ساتئ مونږ له چې کله راځئ مونږ به په دقه نظر ګورو ګر بچو په شان دا مونږ بچی معاشره کې ښکلی ژوند تیر کې خشته ژوند تیر کې د پیغمبر مبارک په دې حدیثو په خپله عمل وکړئ او خلکو ته مرسوئ د تکبر او د غرور نه او د غیبتونو د دې قصو نه ځان وساتئ بس د دین سوچه خدمت چې څنګه رسول الله مبارک صحابه وکړی انشاءالله امید لرم چې هغسې به کوئ که خیر انشاءالله باقي زما رونو اخیری کې یو خبره کوم نو بیا به دعا وکړو ادا ده د عوامو دوستانو ته پته نه لګي او زموږ طالبانو ته پته لګي چې د استاد او د شاګرد ډېره زیاته مینه یو بل سره ډېره مینه بچې نن به تاسو زه رخصتوم نن به زما د غېږې نه جدا کېږې د مفتي صاحب د غېږې نه او د استادانو د غېږې نه به جدا کېږې ځای به تاسو خو به لاړ شئ د خپل مور سره د خپل پلار سره هغې سره به خپل وخت تېروئ خو چې دا کله زمونږ بیا سبق له نه راځو مدرسې ته نو زه په دې لارم په ګاډي کې نه ځم په دې بایپاس ځم څو ورځې دا ستاسو ښکلې چهرې دا زما نه یېرېږي دا ستاسو خشته مخونه دا زما نه یېرېږي ما عجز مسکین به په خپلو دعا کې یاد ساتئ دارالعلوم نعمانیه دا به په دعا کې یاد ساتئ مفتی صاحب شو ستاسو نور استادان شو مولانا فهیم جان صاحب شو او دارنګ انیس احمد شو یا نور استادان دي دا به ټول په دعا کې یاد ساتئ بچئ د طالبانو دعا خدای قبلوي د دین د طالبانو د دین طالب څوک دی ما ته د دستاربندۍ نه مخکې دا زما زوی پې ګواه دی یو طالب العلم ټلیفون وکړ نو ما ته وایي چې شیخ صاحب دعا راته کوه زه نوم نه علم د هغه طالب زموږ د مدرسې طالب دی 2-3 کاله یې دلته تېر کړی ما ته وایي مولوي صاحب دوا راته وکړه ډېره کمزورتیا مې ده ډېره عاجزي مې ده اوس خپل کتابونه خرڅوم بلکې وی خرڅ مې کړل کتابونه او یو شرح راله چې اغشتې وه مې هم خرڅه کړه په دقسې 6 کیلومیټره پیاده راغلی دی کرۍ ورسره نشته 6 کیلومیټر پیاده مې بچې سار راشه بسر څه چې تاله زه انتظام کومه نه وایي زه تا ته ځان هم نه ښیم بیا شرمېږم بیا څه ځای نه خدای بندوبست وکړه ما انیس احمد له ورکړی مې چاته مه ووایه مفتي صاحب هم خبر نه کړي پټ غوندې د وې دې پېژنم دا طالب زموږ شاګرد دی مې راویې غواړه او څه تعاون ورسره وکړه په خدای قسم بچې ای دوستانو قسم په خدای قسمیت درته ویم چې دلته طالب به سار سبق وي مازدیګر به چینګچي رکشه چلوله چې ځان له به مور پلار له څه پیدا همته چا ظالم پټه کړه دغه ځای کولاډیر چوک کې را روان وم هلته ګاډۍ ودرېده رشو
د هوټل نه یو 2 کسو رامنډې کړې جی موږ سره ته کې هوټل کې روټۍ وخورئ هلکه مې تاسو خو زما د دورې طالبان معلومیږي ویو که نه جی موږ دوره کې طالبان یو دلته څه کوې نو جی بس کور هېڅ هم نشته درک نه لګي نو چې هلته نه فارغ شو نو د هوټل کې دلته خلکو ته ډوډۍ ږدو میزونه صفا کوو په دې 4 روپۍ خدای راکوي قسم په خدای چې د داسې طالبان ما ته یو زنانه پروس کال ټلیفون وکړ یو زنانه وی زما زوی به عالم شي ملا به شي او جللې مې خورې که محنت یې کړی او خواري کړي خو ملا به شي که یې نه کړی نو ما ته وایي چې ما جاله سله خبره کوه ما ته ټلیفون بند نه کړې د ډېره بېکس او بېسوکه ښځه زما خاوند مړ دی ما ته را خپل بچي ماشومان یتیمانان پاتې دي او ستا تقریر مې نن 9 کاله مخکې اورېدلی دی تا وې په یو بچي علم وکړې اقه وخت سره مې کوم مشر یتیم بچي وغه علم پسې وویسته او یې سخت کال تا سره دوره کوي ما ته مولوي صاحب زما زوی که ملا نه شو دا به څه کېږي ما خو پردي کورونه جارو کړي دي ما خو پردي ماشومان لوبولی دي د دې بچي د خاطره ما خو خپل کور نشته د دې لپاره خو ما پردي ماشومان پاک کړي دي ما پردي لوښي وینځلي دي ما پردي جامې وینځلي دي خو چې زما بچي باندې خدای پاک علم وکړي داسې د نوابانو د خانانو بچي خو نه دي داسې بچي په دې کې شته داسې هلکان هم پکې شته چې د هغې میندې په پردو کوڅو کې خدمتونه کوي یقین په خدای وکړه اوس هم درته زه قسمیان ویم زمونږ یو طالب ناجوړه شوی دی د دې تیراد علاقې یو طالب دی ناجوړه غریب پروت دی ما نن هم سار تپوس وکړه تورې شلېدلی دی او بیا ډاکټر دلته کې سپړ دی اوس ورته ډاکټر وایي په ده به 80 لاک روپۍ خرچه راځي 80 لاک څه کې 80 لاک پیسې نشته دسترمندۍ نه غریب پاتې شو دا خو دا فقیران مسکینان د دې د میندو اخلاص د دې د پلارانو اخلاص د دوی اخلاص ته وګورئ دا کومه ډوډۍ چې په جوماتونو کې دوی خوري څوک بیا خوري مختلف قسمه ترکاری یو ځای کې هغه کیري یخه پخه 2 بجې د دوی د مدرسې نه چوټې کېږي 2 بجې د مدرسې ډوډۍ هم کاڼې دی او د جومات ډوډۍ به صحیح چې دی جومات ته رسېږي دا د څه دپاره دا د رسول الله مبارک د دې حدیثو د زده کړې دپاره رحمان رب چې په دې رحمونه کې کوي بیا پچا رحمان ذات چې دې ته د رحم په نظر ونه ګوري چاته به د رحم په نظر ګوري بچې نن تاسو زموږ نه جدا کېږئ مدرسې ستاسو هغه خدمت نه دی کړی چې پکارو مونږ تاسو ته هغسې درسونه نه دي ویلې کم چې پکارو تاسو ډېر پاکان یې زه چې دعا کوم زم خدایا د قیامت پر ورځ زما حشر د رسول الله مبارک د دین د خادمانو سره کا او د دین د طالبانو سره کا بچې اسنا مونږ راونه نیسئ د قیامت پر ورځ محتمیم صاحب گریوان نه ونه نیسئ مونږ به ته به دعاګانې کوئ مونږ ته به خپل حق معاف کوئ زمونږ بچي د خدای په خاطر مونږ بخلې مونږ معاف کړی او چې دا ما څه وی په دې به عمل کوئ او یو درخواست به زه تاسو ټولو ته وکړم عهد به د نالم عهد چې تاسو چې څوک مدرسې سره چا مې امداد کړی دی دا علوم نعماني سره چا مې امداد کړی دی مخکې نه اوسه پورې دیانتن په تاسو لازمه ده چې دعا به ورته کوئ نه کړه د قیامت پر ورځ غاړه بنده را په الله باور وکړه ګورې بخاري شریف مې مخې ته پروت دی بخاري شریف مې مخې ته پروت دی یو زنانه 15,000 روپۍ وې که 4,000 دي اوس ما نه خطا کېږم ولې چې ما ډېره درنه خبره وکړه هغه راوړله او کور انیس احمد والدې ته پته را او راویړله او داسې یې نوټونه یې داسې راغونډ کړي وایي مولوي صاحب دا په طالبانو خرچه وکوه دا پیسې او زه ډېره زیاته عجز یم او ډېره فقیر یم او ماشومان بچي مې دي یتیمانان دا راله خلکو صدقې خیراتونه را کړي دي ما یو ځای کړي دي دا په مدرسه کې ولګو د دغې زنانه اخلاص ته به خدای نه ګوري
نو تاسو به دغې خلکو ته دعا نه کوئ؟ دا نن چې چا د سره امداد وکړو دعا به نه کوئ ورته؟ کم چې زما طالبان دي او ما سره فارغ شو چې دا ما درته کومې خبرې وکړلې دا د دې دعا پوره چې د خلکو ته چې چا تعاون کړی دعا به کوئ د هغې به ما سره نن لاس اوچتوئ او عهد به کوئ زما طالبان ټول لاس اوچت کې او شوق سره انشاءالله مو وایئ شوق سره ووایئ انشاءالله نور شوق سره وایئ انشاءالله او چې دا کمې خبرې درته ما وکړلې د دې عهد به پابندي کوئ بچې دا ستاسو ما سره او د مفتی صاحب سره یو بیعت شو بیعت د دین د پټکي د رسول الله مبارک لاج بساته دا ملک دا به انشاءالله په دین او په قرآن او په سنتو او په خو اخلاق و آباد ساته ووایه انشاءالله العزیز او بچې دعا کو او دعا نه پس هم په خدای سپارم زه لوی الله ته سپارم تاسو نو خپل رب ته تاسو سپارم څنګه امام بخاري مور امام بخاري په بیت الله کې الله ته سپارلی د امام بخاري مور د امام بخاري په بیت الله کې الله ته سپارم یفوضه الیک فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین بچې زم تاسو خپل رب ته سپارم تاسو ډېر اخلاص وکړو تاسو میندو تاسو سره ډېر اخلاص وکړو تاسو ډېر ښه وخت تېر کړه موږ سره په لوی الله م سپارم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله زمونږ دا طالبان دا بے کسه بے سوک عاجزانان مسافر دي دا د یو ځای بل ځای نه الله ستا د پیغمبر مبارک د حدیثو زده کړې له پروردګاره دوی راغلي دي یا الله دوی د ډکو منګولو سره خپل وطن ته واپس ولېږلي الله په خیر خپل وطن ته ورسولی کې الله په دغه مبارک و حدیث ردیو زمونږ د ټولو عمل نصیب کې الله العالمین نه دغه قرآن او دغه سنتو د بهترینو خدماتو توفیق د دوی نصیب کې الله د دغه وطن د قوانینو مطابق پروردګانه د دغه وطن او د ملک د آبادۍ د دین د آبادۍ او د ملک د جغرافیې سرحداتو او نظریاتي سرحداتو الله د حفاظت توفیق د دې بچو نصیب وګرځولی کې پروردګاره دا بچی دي د دې په عمرونو کې الله حفاظت کې الله دې په مال اولاد کې حفاظت پیدا کې یا الله د ماشوموالي نه چې دوی څومره سبق ویلی دی دا 8 کاله 9 کاله په مدرسو کې او اخیری دوره مونږ سره وکړه الله ټول ولا قبول کې الله که ردي نه څه بد اخلاقي شوي د درس خلاف څه شوي نور څه شوي الله دا بې کسه بې سوکه طالبان دی الله معاف یې کې الله معاف یې کې الله معاف یې کې خو د خپل مبارک پیغمبر د حوض کوثر بوله الله او رسول کې الله په خیر او عافیت خپل وطن ته ورسول کې الله د دې مور او پلار د دې خاندان په دې خوشاله کې الله د دین او د دې وطن معماران جوړ کې پروردګار الله د دین او د دې وطن معماران جوړ کې الله د خو اخلاق او خاوندان کې الله ته قبولیت نصیب کې او ته کامیاب کې الله زمونږه جامع نعمانیت دعا کې الله ته کامیاب کې الله ته کامیاب کې الله زمونږ د طالبانو چې دا کم په میدان باندې وخت تیر کا الله د ټیم د چت لاندې دا کال تیر کا په یخنه او په ګرمه کې الله خدایا د دغه مدرسې د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي الله د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي مفتی صاحب محمد حسن جان صاحب تعالی مدرسه چلول آسان کې الله مدرسه چلول ورته آسان کې الله د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي پروردګار او د لومبیر ودنه اوسه پورې چې دارالعلوم نعمانی سره چام سره مدد کړي دي یا نن چې اعلانات وکړ نقد ورکړي الله د استاد حدیثو د دې باغچې ګلانو سره کړي دي الله د دې بدل په دواړه جهان ورکړي رزق مال اولاد کې الله دې برکتونه پیدا کړي چا اعلانات وکړ الله دغه توفیق ولا ورکړي یا الله زمون ګناهونه معاف کړي الله زمون ګناهونه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای ستا په موږ ډېر لوی احسانات دي الله موږ له دې ژوند راکړه موږ له دې مال بچي راکړل موږ له دې عزت راکړه موږ له دې دین راکړه موږ له دې ایمان راکړه الله د دې د شکرې طاقت راکړي خدای د دې د شکرې طاقت راکړي خدای موږ ګړی په ګړی ته خفه کړی موږ سیکنډ په سیکنډ الله ستا خلاف کړی دی ګناه کړی ګناه ستا خلاف دی د سترګو د غوږونو هر قسمه موږ معاف کړه موږ معاف کړه الله
ستا د ذات نه بغیر خدای زموږ بل سره نشته. موږ چې ډاکټر نه لاعلاج شو بس وي دلته اوس علاج نشته وي بس خدای ته غواړلو. یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. تکلیف خدای راولي لر کوي الله، بل څوک خدای ستا نه بغیر زموږ تکلیف نشي لر کولی. چې ته خیر را رسوې څوک رکاوټ نشي جوړېدی. رب ذوالجلاله تا نه غواړو خدایه، ته مو اسره یې، موږ ډېر کمزور یو. انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء، انت الغني ونحن الفقراء. پروردگاره ته غني بادشاه، ستا 50 سال نه موږ فقیران یو، موږ مسکینان یو. خدایه زموږ بل څوک دي چا نه وغواړو، زموږ بل اساس سره د چا ته لاس پورته کړو، تا ته لاس پورته کړی دی. خدایه ته قادر مطلق یې، ناشنا کارونه کوې. خدایه د اسمان دې څنګه پیدا کړی، دا ځمکه د اوبه دا غرونه. موږ د انسانانو مسلمانان پیدا کړي یو، موږ نه به ډېرې غلطۍ شوي، ډېر تقصیرات، ډېر ګناهونه. موږ کمزوري معاف وکړه الله، موږ وبخښه خدایه. د بخاري او د حدیثو کتابونه هم خلاص کړل، بې شمېره حدیث مو په زرګاو. الله دا دعا خو د دې مجلس قبوله کړه خدایه، الله د دې مجلس دا دعا قبوله کړه. د دې که طالبانو، د دې بې کسو، د هر قسمه خلق دلته ناست دی. موږ خو ګناهګار یو، خو دې کې ډېر نیکان شته. الله د هغوی د دعاګانو سره زموږ دعا قبوله کړه. یا الله زموږ دا معافي وکړه، زموږ پټ، زموږ ښکاره، زموږ واړه، زموږ لوی ټول ګناهونه معاف کړه خدایه. خدایه که ته موږ راونیسې موږ به غرق شو، که ته هم بخې ستا څه راځي خدایه، ستا پې څه راځي خدا، ستا خدایه کې خو الله کمې نه راځي، ستا خدایه کې کمې نه راځي خدایه. که ته موږ راونیسې بیا ستا خدایه کې زیاتې نه راځي. الله موږ معاف کړه، دا طالبان معاف کړه، دا عوام دوستان چې څومره راغلي دي، درس د دې طالبانو، د دې غریبانانو، بې کسو په ناسته دوی سره په دې ځمکه، په دې خاورو کې دوی ناسته وکړه، په دې مینه جذبه راغلي دي. خدای پاکه دې کې مالدار غریب نشته، موږ ټول د خدای ستا یو، زموږ وجود ستا لاس کې دی. کله یو رګ دی راله کټ کار څه ختم. الله موږ معاف کړه خدای، موږ معاف کړه. دا ټول مجلس وبخه خدای، دا ټول اجتماع چې خو د دې ځای نه خورېږي معاف یې کړه، بخلې رخصت کړه، بخلې. ګناهګار یو، موږ دا نه وایو چې نه یو. د هر یو کس ګناه که وشمېري د شمېر نه زیاته ده. زموږ ګناه د دې اونو د پاڼو نه، د دریاب د قطرو نه، د شګو د ذراتو نه زیاته ده. خو الله ستا رحم خو د دې نه زیات دی، ستا کرم د دې نه زیات دی خدایه. رحمانیت، رحیمیت او کریمیت الله زموږ په حق استعمال کړه، او موږ معاف کړه، په موږ کرم وکړه، په موږ رحم وکړه. الله چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې، کورونو کې روغ صحتونه او شفا ورکړي. زموږ دغه طالب العلم بیمار دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله شفا ورکړي، الله شفا ورکړي. الله ته چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله د بې کسو بې څوکو ته مدد شي، د بې اسرې الله تا سره شي. الله ته زموږ نه راضي شي، بې اولاد ول اولاد ورکړي. الله چې تا چې الله فیصله د اولاد نه ده کړې، څوک نشي ورکولی. چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي، نارینه اولاد ورکړي. زموږ غېږې زموږ د نارینه نسونه ډکې کړي الله. حافظان وسي بچي د نه غواړو، حافظان د نه غواړو، عالمان د نه غواړو، او د باصلاحیته باکرداره د نه غواړو. پروردگاره زموږ د دې ملک پاکستان حفاظت وکړه، الله ته حفاظت وکړه، الله ته حفاظت وکړه. خدای د دین او د ایمان حفاظت زموږ وکړه. الله د دې ملک د ټولو ادارو او د ټولو افرادو، الله د ټولو مسلمانانو، د زنانو، وړو ماشومانو حفاظت وکړه. الله د قرآن پرانا د عمل کا بات کا، د پیغمبر د سنتو پرانا د عمل کا بات کا. الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کا. یا الله د غزه د مسلمانانو مدد وکړه. الله د غزه، د فلسطین او د کشمیر غیر چاپیره څومره مسلمانان په تکلیف کې پراته دي، الله ته مدد وکړه. ظالمان یهودیان کافران په خپل قهر هلاک او تباه کړه الله.
او د نوم مسلمان پروردگار حفاظت وکا، د حرمین والله حفاظت وکا. الله زمونږ د ایمان او د پټکو د دین او خدایا د قرآن حفاظت وکا. یا الله چاته څه مشکلات دي، پریشانی دي، په خوشحالو یې بدل کا. زمونږ بعضې دوستان دي، محتمم صاحب، مفتی صاحب څه نومونه ما ته ولیکل، څه نور دي، د هغې نومونه د اخلم، په اخلاص به دعا کوئ. یو خو زما دا ورور دا چې موږ سره کشر واره ناست دی، حاجي طلا محمد خان، زمونږ د سواتو، چې زمونږ د مدرسې ډېر خدمت کړی، ډېر اخلاص یې کړی. شک په دې کې نشته چې زمونږ د ممال وایي چې خدای ټوله جمع وبخې، ټولو له د خیر او خوشحالو زندګي نصیبه کې. او چې د چا پړه کې اخیری خلاصه دا ده، څه ارمان او څه حاجتونه دي پروردګاره پوره کې. وصلی الله